عموم کې اطلاعاتو ته لاسرسی خو چې د ټوله نړۍ اړتیا لري دې ته، خو افغانستان بیا ډیره اړتیا لري ځکه دا قبایلي غونتی یو هیواد دی، ډیر خلک یې قبایلي دي. دې وجې نه چې مطبوعات وي، اطلاعات وي، نو ډیر خلک دې نه ګټه اخیستلی شي، یو بل حال نه خبرېږي، خواخوږي په دې کې زیاتېږي. تاسو به د زلزلو کې کتلي وي، سیلابونو وختونو کې مو کتلي وي، نور آفتونو کې به مو کتلي وي. مثلا یو خبر دی چې هغه سبا ته په فلاني ولایت کې یا واوره ده یا باران دی، اسمان وریځ دی، نو د دې وجې نه دوی ښادۍ ټاکي. یعنې په دې ورځ موږ راتلونکي جمعې ته واده وکړو که نه وکړو، پلانی کار وکړو، مراسم ونیسو، غونډه وکړو که نه، نو دا د اطلاعاتو د رسنیو، دا که د ټلیفون هغه اطلاعات دي، دا که ساده ټلیفون دی، دا که لاوډ سپیکر دی، دا که میډیا ده، یو ټلیفون چا سره دی، په جیب کې رادیو ده، تلویزیون دی، اخبار دی، حتی تر اوسه پورې په افغانستان کې مارکیټ لري. او تر ټولو زیاته اړتیا چې ده د نورې نړۍ په نسبت باندې افغانستان اطلاعاتو ته اړتیا لري. حکومت خو دولت چې څومره په دې برخه کې ښکیل اوسیږي، هغه باور زیاتیږي. مثلا هغه سرچینه چا وویلې پلانۍ ادارې، دغسې که ما ورته یا بل څوک سوشل ورکان وایي، نو هغه داسې وي چې رسمي بڼه نه لري. نو حکومت که په دې کې برخه واخلي، هغه د ټولو ادارو، یعنې د ټولو ادارو ویاندویان، هغه که د ولایتونو په کچه دي یا د مرکز په کچه د وزارتونه دي، نو دې وجې نه هغه ولس ډاډه کیږي چې یو داسې قوي ادرس نه خبره راوتلې ده، نو بیا منل کیږي، هغه باور هم زیاتیږي. او بل د رسنیو سره مرسته ده چې دوی هغه خپل سرچینې موثقې کړي، باوري یې کړي، تر څو په ټولنه کې هغه اهمیت یې په همغه ډول پاتې شي لکه مخکې چې مو ویل اطلاعات څومره مهم دي.